نوید احمد دا در پیدا مک یارمل صاحب هغه د ژړا غزل دې یېره نه شي یا اوس یې وایم ما زه دا کاکړ صاحب ته دوې درې ګپې وکړم یارمل صاحب کاکړ صاحب خندق مې ور واچو هغه رانغی یارمله کاکړ صاحب وای دی کور غوښې کښې دی مېلمه په لبړ کې روغورځي یارمل صاحب استیزا شپسخانه کې مغه کوټه کې د کاکړ صاحب تشناب کاکړ صاحب یا زه په ځای کې پروت یم یارمل صاحب هغه پوښتنه وکړه کاکړ صاحب یارمل صاحب وای وای د دانا چوکیداری کول بیکاره سوه بارې په ودو کې زلوټ خرڅوي یارمل صاحب یارمل صاحب زړګی کاکړ صاحب بجیږي ډېر کار یې کړی دی او موټر یې ډېر چلولی دي بلانو ستا خوښه ده وروره یا ودرېږه یو ګپه به ورته وکړمه پروا نه کوي زه به یو ګپه درته وکړمه یارمل صاحب یو وخت یو سړی و ښه وایه کیمره به بنده کړم ول یو سړی و د مردارې زوی ډېر مسکین و ښه نو 3 معاینې وې نو یو یې خونه درلودله یو یې دهلیز درلودی د هغو نه یې کور و په دغه حال کې بیا وایي په دغه حال کې بیا وایي د کوسرۍ زوی مېلمه و مړ سترګۍ پاته سو ماښام باره دا هغه 3 معاینې دهلیز ته کړلې 3 معاینې نو دا مېلمه په دا خونه کې پرېستي په دا خونه کې بیا یو فریج پروت و دا فریج سره یې مېلمه پرېستي د دروازې سره دی پرېوتی دا بنې خو خورا سره ضد یې باره یوه ورته راغله باره یې ورته وویله ول پوه شوې ول دا زما وارې دا خو د مورتۍ دی دا خو سبا بیا ما ته 4-5 ورځې بعد وارې رارسېد ولاکه ولاړ شې باره ورته ول دا مېلمه دی شرم وکړه یا ولاکه دا دی عادي اخر هلته دا فریج دروازه خلاصه کړه چې دا ګروپ یې ولګېږي دا مېلمه مازې معلوم شي چې ویښ دی که بیده دی هغه چې د فریج دروازه خلاصه کړه چې ویې کته مېلمه وروره بیده و خرارې وه ټک ټک دا کار یې وشلوی ولاړه ښځه چې ورله نورو دوه ورته ول څنګه ول کار اوس ول څنګه اوس ده چې په پدره نالت سي زما پر وار یې مېلمه را دا بله پسې ورله ول زه یې ولاړ ولاکه سي چې دا ورله وروره جیم پوه شوې ول ته دا دروازه خلاصه کړه د فریج وګوره دا مېلمه د کوسرۍ زوی بیده دی که ویښ دی هغه چې دروازه خلاصه کړه مېلمه بیده دی خو دې سره هم ټک ټک کار خلاص چې ورله بل چې په قرآن ما 5 کاله در مخکې زما پر وار یې مېلمه راوستلی دی چې ټک سترس دی چې در بدره سي دی چې پلانکۍ دا پسې ورله ول زوی یې ولاړ ولاکه سي خو خیر دا هم بس فریج دروازه خلاصه کړه مېلمه بیده دی دا هم لاړه اخر چې سهار د ماښام د سهار اذانو وخت سو مېلمه چې د اذان واورېدی راوغورځېدی ویل اوبه راکړئ قسم په خدای تنجې مړ کړم باره کور والا ورته وایي د مردارې زو پښو ته چې فریج پروت دی ښه یخې اوبه پشکې پرتې دي خو چې 6 بجې وایي ول د ده مور د دې فریج وغیم دا کوڅې ته وغورځوئ ول چار چا بیا دروازه ور خلاصه کړه هغه پر 4 نو زه لیونی وم چې دروازه مې ور خلاصوله یارمل صاحب سر چې به خلاص شو کاکړ صاحب کاکړ صاحب د سر دې خلاص شوی وای یارمل صاحب وای د دا نه را ولاړه سوله د ده نیکه ته یې ویله ول راځه چې شورویان پسې واخو ښه بیا یې ورته ویل ول راځه چې شورویان پسې واخو د ده نیکه د خوب و باره یې ورته ویله ول چې راواړو اوس یې په یوه توپ دراوړو یارمل صاحب یارمل صاحب وای د دا نه ګوره وای د دا نه خوشبویي صابون تېر کړئ ښه وای 3 میاشتې د غلو په اوس پې د ګلابو بوی تلي کاکړ صاحب وای د دا نه را ولاړه سوه رو حمزه و یخی وخوړي تار ته نوی راتیس یارمل صاحب یارمل صاحب وای 2 وړونه وه ښه وای 2 وړونه وه وای باره په میدان کې سره مسخرې شوې ولا مشر وروره دا کشر ته ویل ول زویه په دا داسې پوه شوې ول زویه په دا داسې سر لکه کشپ چې د جوال در واړوم هغه ورته ویل زویه بېرته په دا داسې سر زویه لکه هغه کشپ چې بېرته در جوال در واړوم
اول مشر ورور یې دوس و باره ورته ویل زویه په دا داسې سترګو لکه د چرګ پښې په مور کې جګړن پسې دروان باره یې پر راواچول خر لګی و کاکړ صاحب وای تندی چې لکه د رخشې ګربکس نفر نامعلومه سړی نامعلومه دی کاکا ګوره سړی نامعلومه وایه ګوره وایي زویه په دا داسې سر لکه د ګوبي په پالیز کې چې کونه راشنه سي معلومه دی کاکړ صاحب وای د دا نانا جوړه و بانجانې وخوړې سار ته خټکانه و واچونه څنګه پیدا کاکړ صاحب خبره واوره کاکړ صاحب ول دې زوی ته واده ور وکړي ښه ول دې زوی ته واده ور وکړي ول د واده په شپه چې په اوس پې زوم ننوتی ول د مخه خلکو سر خلاص کړي ول زوی دا د خونې دا چاکونه ماکونو د دروازو د کلکین دا ښځې ول درته ګوري ول دا بند که دا پټ که دی په دا شانو اخته و چې مخې راواړي ول بیا د بي مابدالله څه پرته ول راځه ول د دې رخچینه پر سر و باره رخچینه پر دا شي ورکښېښول دا څه بیا ادب لور د لاړې په تشناب کې بیده سو ول سهار چې مور راله یا ور په بغار وسوله ول الله بوره سوم الله ځوان زوی مې وخوړي الله داسې ول ول جلاغا ګرد ور ننوتلی دي خالي رخچینه یې پاته ده کاکړ صاحب کاکړ صاحب وای قربان وای د چې واده وکړي سار باره پر صفر موټرسایکله د خوا ښکاره ورغلی دروازه یې ور وټکول هغو چې دروازه ور خلاصه کړه باره ده ورته ویل په سوم ګیر کې در ولم هغه ویل چې پار سوم ګیر کې رانه د ناځوانه زوی نه یارمل صبر پلاجه بس خره را په یادېږي خندا راځي وایي تندی چې لکه د کاکړ صاحب ما نه دي اورېدلي کاکړ صاحب کاکړ صاحب ول چې پار سوم ګیر کې رانه نه باسې کشور کای پاچا سلامت سندره ووایا کاکړ صاحب ګوره ول یو سړي لور واده کړه ښه ول چې لور یې واده کړه ول نو یو هفته بعد مور پلار یې ورغلله چې خپله لور وویني هغه کور ژوند یې ویني ول چې ورغلله ول لور یې په اشپزخانه کې دیګ پخوي نو دا مور پلار یې سره وویل ول ور بسو د لور خونه به وګورو نه چې څنګه خونه یې ده څنګه سمه ده څنګه ده ول چې دوی روان سو لور یې بغارې کړه مور پلار یې ټینګ کړ پام کوي چې ورنسي ولته دغسې مردار سړی دی سړی داسې ټینګ ټینګ غي کاکړ صاحب کاکړ صاحب اوس نو زما نوبت دی غوښ پر ونیسه قربان بعد بیا زما نوبت دی تا بعد زما نوبت کاکړ صاحب وای د دا نه واده کړله د واده پر درېیمه بېلته راغله باره دې ورته ویل ولې راغللې ول ولاکه ورسم هغه داسې کونه خوږي کاکړ صاحب امر ووایه وروره یو نفر و ډېر پایلوچه و ښه خبره مور واده ور وکړي مور چې واده ور وکړي نو دی په دا کیسه یې سر نه خلاصېدی چې واده څه شي دی خبره چې واده ور وکړي هغه خپلې مینې ته وایي چې ورسې بالا کور ته ورسې وایي سلام علیکم خورې کې ښه یې بیداره یې خیرت دی هغه وایي یو خیر و خیرت دی بیا په دا بله ورځ راسې وایي سلام علیکم خورې کې ښه یې په خیر یې جغات خو به جنې کړي وایي یا یو جغات بیا ولیکو اصلي د هغه کیسې شروع شي خبره دا ښځه اریانس چې زوی دا یو څه په ټک موږ ستا مور ته راوړي دا یو ټپټی
شه کاکړ صاحب نو په دا کې 2-3 ورځې چیرې سوې سړی چې رالی نو چې ګورې دا خلاته کې لمونځ کوي شه کاکړ صاحب یا پلار در رالی مور ته وویل مور خویندې مور وایي دا خو دې خراکوسۍ راغورځېده او مور یې ورته وایي وایي څه کیسه ده زویه ولې دا رقم درد راغلی چیش دی وایي دا داسې په خلاته کې لمونځ کوي وایي زویه وایي نو خدای مجبوره کړې ده نن دا ستا 15 شپه ده ته ولې کونه نه کوې شه کاکړ صاحب ته ولې کونه نه کوې برازي ورته وایي وایي ته چی شي کونه خیر مور ته چی شي کونه شه خبره مور ورته وایي وایي راسه زویه خوا مه بدوه دا ستا پلار یم کوي داسې کوي بره دی ورته وایي وایي شه ته هم کیسۍ وختلې ما چېرته به سمه ښځه ته هم کیسۍ وختلې بره لاړې ورته نه دي راغلي کاکړ صاحب ګوره کاکړ صاحب په یو وخت یو دوه رینیان سره یو ځای سوله شه اورم یې په یو وخت یو دوه رینیان سره یو ځای سوله د یوه رینیا بل ته ویله ول پلانکه ورته وله ولته ونیسه دا ماجد لږ وسکوو شه کیسه واوره کاکړ صاحب بالا صدري ورته وکاږله په اخته سوله یاران غله راله صدري یې یوړه و چې شاته مخ راواړوي ور پلانکه هغه ورته ډول دا مو سونجې ډېر څکولي دي صدري ملا نه معلومېږي ګوره یارمل صاحب یارمل صاحب وایي یو نفر واده وکړي نو واده یې وکړي ول په دا شي نه پیدې خو ډېره شپې چیرې سولې ډېر په تکلیف ول بری دا مور پوه کړي دی هم پوه کړي یا ناوې هم پوه کړله اخره ده ته ویل ول چې نجلۍ هر چم کوي هغه چم تم کوه بله سر ورخلاص کړي اول سمه ده ول هغه چې دی خونې ته وننوتې ول نجلۍ په وړه نه ایسته کوي د پټو غورځوي ول هغې چې هر شی غورځوي دم هغه غورځوي ول اخر هغې پښې پورته کړې ول دم پښې پورته کړې ول بری معاینې ورته ول ولاړ شه کوڅې ځانه د کوڅې څه یو راوله چې تا هم وغي ما هم وغي حیدري صاحب ښه اسدالله حیدري وایي زما د خدای په امان ستاسو ټولو په اجازه ښه وخت کاکړ صاحب الله دې عزت وکړه خوشحاله شوم چې در سره ومېلیدل کاکړ صاحب ستومانه یې نو نه دی رانیسو ستومانه او موږ به اوس یارمل صاحب هغه ستومانه ولاړه وایي لاندې کښېنم درته همداسې به ویده سم زړه والا زړه هغه پاچا سلامت هم ویلي زړه والا پاچا سلامت مخکې کومنټ کړی و خولۍ سره احتیاط کوئ ښځې هم ناستې دي یارمل صاحب بس نو دا نو ګرده یارمل صاحب دی چې موږ دا کیسې را په یاد کړې ده ورور ناکوجا چې وایي ما در پایه بیا چوکاټه ګاپه نه ده کړې منم دی یارمله اصلاح